ملګرو ملتونو افغانانو سره د نغدي مرستو او د کار په بدل کې د مزد ورکولو طرحه وړاندې کړې ده. ملګري ملتونو وایي چې په افغانستان کې د زیاتیدونکي بېوزلۍ مخنیوي یوه مناسبه لاره دا کیدای شي چې له معلولینو سپین ږیرو ماشومانو سره هر کال 300 میلیونه ډالر نغدي مرسته وشي. د رویټرز خبري اژانس په ریپورټ کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام UNDP په حواله ویل شوي چې راتلونکي 14 میاشتو کې په افغانستان کې ټولنیز اقتصادي وضعیت تر خطرناک بریده خرابېدلی شي چې د مخنیوي لپاره د کار په بدل کې د مزد د 100 میلیون ډالریز پروګرام هم په پام کې نیول شوی ده. په ریپورټ کې راغلي د دې ترڅنګ د کوچنیو کاروبارونو سره د 90 میلیونه ډالر مرسته هم په پام کې نیول شوې ده. د رویټرز په راپورټ کې د اسیا لپاره د UNDP سیمه ییزې مشرې ګانویلي راجا له قوله ویلي دا ښایي د ټولنیزې او پراخې بېوزلۍ د مخنیوي لپاره یوه مناسبه لاره وي. اغلې راجا په کابل کې د طالبان د حکومت له چارواکو سره له دې وروسته ویلي ټولو هغو نارینه او ښځینو ته چې وړتیا لري باید د کار اجازه ورکړل شي چې د سملاسي بحران کچه ورسره راټیټه شي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې نړیوالې مرستندویه ادارې د دې ترڅنګ چې باید افغانستان اوږدمهاله راتلونکي په اړه هم غور وکړي. د طالبان له واکمنېدو وروسته د افغانستان میلیارډونه ډالر دولتي شتمنۍ د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا کنګل شوې او له افغانستان سره د نړیوالې مالي او اداري مرستې په ټپه درېدلې دي. اوس نړیواله ټولنه داسې ویره څرګندوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به افغانستان بېوزلي په ځانګړي ډول لوږه ډېره شي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام مسؤلینو له مخکې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس په هکله اندېښنه څرګنده کړې چې له لوږې سره مخامخ کیدای شي. UNDP افغانستان ته د نغدو پیسو رسولو لپاره اکتوبر کې یو صندوق پرانیست چې د مسؤلینو په وینا په لړ کې تر اوسه د بېلابېلو هیوادونو له لوري 170 میلیونه ډالر ورکولو ژمنه ترلاسه شوې ده. UNDP مسؤلین وایي د آبادۍ په نامه دې پروګرام له مخې تر اوسه بلخ، کندوز او هرات کې د کار په بدل کې د مزد پروګرام لړ کې نږدې 2300 کسانو سره مرسته کړې ده.